السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو الله دې وکړي چې روغ جوړ به یو د صحت جامې به مو په تن وي. په نننۍ ویډیو کې به مونږ وایو کامن میسټیکس، عامې غلطۍ کوم چې مونږ په روزانه خبرو کولو کې کوو. نو راځو ورته. اول مونږ سره دا کوم میسټیک چې مونږ عام کوو، نو مونږ وایو چاته چې آیا تاسو موافق یئ، نو مونږ ورته وایو چې آر یو اګري. ولې دا داسې نه ده، دا زموږ عام میسټیک ده. مونږ باید د دې په ځای چې ووایو آر یو اګري، نو د دې په ځای باید مونږ ووایو ډو یو اګري. ولې په معنا کې هېڅ غلطي نه راځي. د ډو یو اګري معنا هم همدغه ده چې تاسو موافق یئ یا تاسو یقیني یئ، او د آر یو اګري معنا هم دا ده. خو ولې د ادبیاتو مطابق، د ګرامر مطابق باید مونږ د آر یو اګري په ځای ډو یو اګري وایو. بل میسټیک چې مونږ یې په روزمره خبرو اترو کې کوو، چې مونږ یو چاته وایو چې هغې ماته وخندل، شي سمایلډ ټو می. نو د دې په ځای چې مونږ شي سمایلډ اټ می ووایو، نو مونږ وایو شي سمایلډ ټو می، چې دا زمونږ یو عام میسټیک ده. دا باید مونږ اصلاح کړو. بل مونږ سره دا کله چې مونږ چاته وایو چې زه د فلمونو د کتلو څخه خوند اخلم، نو مونږ ورته وایو چې I enjoy to watch movies. نو دا چې دا زمونږ عام میسټیک ده. د دې په ځای مونږ باید ووایو چې I enjoy watching movies. بل چې کله مونږ یو چاته وایو چې هغې د یو ښوونکي سره واده کړی ده، نو اکثره مونږ په دې ځای کې غلطیږو. مونږ په انګلیش کې داسې وایو چې she is married to with a teacher، لیکن دا غلط ده. باید موږ داسې ووایو چې she is married to a teacher. she is married to a teacher. Have you been in Paris؟ غلط. Have you been to Paris؟ صحیح. Have you been to Paris؟ بل د یو څه کولو وړتیا یا قابلیت چې مونږ کله وایو که نه، نو مونږ اکثره وایو چې ability of doing something مونږ وایو، چې دا غلط ده. ability to do something دا صحیح ده. ability to do something دا صحیح ده. بل مونږ وایو imagination is the ability of making a picture in your mind، چې دا غلط ده. of making مونږ دې کې وایو، نو of making به مونږ دلته نه وایو، مونږ به وایو imagination is the ability to make a picture in your mind. to make a picture in your mind. بل access to the website دا چې دا غلط ده. تاسو به وایي access the website. access the website چې دا صحیح ده. معنا یې ده ویب پاڼې ته لاسرسی. بل کله چې مونږ وایو چې صرف د سټاف کسان یا کارکوونکي کولی شي چې ویب سایټ ته لاسرسی وکړي، نو مونږ وایو only staff members can access to the website، چې دا غلط ده. نو دا چې دا صحیح داسې ده چې only staff members can access the website. دا ټو پکې نشته، نو دا ټو به مونږ نه وایو پکې. کله چې مونږ وایو چې مونږ څلور کسان یو یا مونږ څلور تنه یو، نو مونږ وایو چې we are four، چې دا غلط ده. مونږ باید داسې وایو چې they are four of us. they are four of us. مونږ څلور تنه یو یا مونږ څلور کسان یو. Thank you for watching. Have a good time. The Allah Paman.